موږ خپل افغانستان د بایسکل په توسط باندې سفر شروع کړی و. کس مو اواز مو د حضرت بیت الله وینې په دې بایسکل سره و. هغه نو د افغانستان سفر په موږ کې خو زه خپله له غزني ښاره روان شوی یم. هغه اولنی حاجي نور محمد زه خپله یم. بیا چې ایران ته کله واوښتلو نو د ایران سفر هم تر پایه پورې ورسېدو او د عراق مرز ته ورسېدو. هلته موږ ته ویزې په لاس رانغلې نو 10 ورځې موږ انتظار وکړو. کارونه روان ولو. حماسي صاحب و خطیب صاحب د افغانستان او د عراق او د ایران دا ټول سفارتونو رپسې راسره همکاران وکړو. کوم انجام یې ته کار نه رسېدو چې وجه ستاسو زر څخه راجع لاړ شئ افغانستان ته، ځکه چې اوس هلته لا وینې موقع د حاجیان روان دي نو تاسو کار ورې زر تر زر کېږي او که چېرې دغه موقع نه لاسه ولاړه شي د دې کار په رقم باندې دا اوس یې موږ وینې اسناد نه پیدا کېږي نو بیا به دواړه موقع له لاسه وتلي. نو بیا موږ را روان شو. اوس کابل ته را رسېدلي. کابل کې مو خپل کار نور سرته رسېدلی د اوقافو وزارت ته معرفي ورکړې، هغو تایید کړې ده. نو نور کارونه د خیر سره خلاص شو. اوس خانس حقاني صاحب محترم موږ ته د دې وینې د مصرف همکاري هغه کړې ده. 4050 ډالره یې موږ ته راکړي. د بانک خرچه یې موږ راخیستې ده. له خیره دغه بانک ته پیسې داخل کړو. صفا یا بله ورځ انشاءالله پرواز ده زموږ. تاسو کومه ځای لاړئ؟ څنګه و سفر؟ هم کومه ځای په سایکل لاړئ؟ بیا څه ستونزه وه؟ حج چې سفر شروع کړي د افغانستان څخه ایران ته ولاړلو نو د ایران څخه تقریبا 900 کیلومتره لار موږ ووهله او بیا د عراق په مرز ته ورسېدلو. مرز ته داسې 10 کیلومتره لار پاته وه د عراق د بصرې و ښار. نو بیا د اجازه نه کړه را په خاطر د دې چې تاسې ویزې به لرئ بیا به راځئ. نو ویزې خو موږ کوم مکتوبونه شیان چې ورستولي وه هغه دوی تر اوسه موږ ته ویزې نه راکولې. نو په دې خاطر یې بېرته راوګرځولو. نو هلته مو تقریبا 10 ورځې انتظار ورته وکړي او بیا دوی راته ویل چې تاسې ته به 2 میاشتې بعده ویزې درکړو. بیا موږ ورته وویل چې پر موږ د حج وخت تېرېږي ولیا هغه ته موږ اعتبار نه ورکړو. نو بیا بېرته شیخ حماسي صاحب زنګ راووهلی چې تاسې راسئ کابل ته راسئ او دلته خلیفه صاحب او انس حقاني حفیظ صاحب ول دا به ستاسې ترتیب ټوله در برابر کړي او پیسې او شیان به دوی درکړي.